السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. حجاج ابن یوسف په اسلامي تاریخ کې یو ظالم ترین حکمران تیر شوی دی. د ده د لاسه 1,00,000 انسانان وژل شوي دي. په دوی کې اکثر تعداد د مسلمانانو دی او په دوی کې ډیر صحابه هم شامل دي. حجاج ابن یوسف د خپل زمانې یو عالم و. په یو مدرسه کې به د قرآن تدریس کوو، لیکن بیا وروسته د ده لاس را دومره ناشنا کارونه ولې وشو او د آخر د دومره انسانان ولې وژلي وو. د دې وجه څه وه؟ انشاءالله دا ټول واقعیات، تاریخ او حقایق به موږ تاسو وړاندې کوو. نو راځئ زموږ سره. د مکې مکرمې سره خواته د طائف په ښار کې ابو محمد الحجاج کلیب ابن یوسف پیدا شو په 41 هجري کې. د خپل نوجوانۍ کې قرآن، حدیث او فقه تعلیم حاصل کړو د صحابهونه. کله چې حجاج ابن یوسف فارغ شو نو دی یو مدرس وګرځېدو د حفظ، یعنی ماشومان ته به قرآن یادو. دین څه وخت بعد حجاج ابن یوسف روان شو د طائف نه او شام ته لاړو د شرعي علومو د زده کړې لپاره. دمشق کې څه وخت تیر کو او هغې نه بعد دی دوباره واپس شو طائف ته راغی. د هغه زمانه وه چې مسلمانان پکې د سخت اختلاف او بغاوت سره مخامخ وو. د خلفای راشدینو زمانه ختمه شوې وه او دینه بعد اموي خلافت شروع شوی و. د اموي خلافت اولنی بادشاه معاویه بن ابي سفیان رضی الله عنه او د وفات نه بعد خلافت د زوی یزید بن معاویه ته رانقل شو. لیکن د یزید په خلافت کې چې کله حسین رضی الله عنه شهید کړی شو، مسلمانان په خپل منځ کې دوه ډلو ته تقسیم شو. هر یوې ډلې پکې د خلافت اعلان وکړو، یوې ډلې پکې جدا خلافت قایم کو. د دوی په لاس کې حجاز، یمن، مصر او عراق په شان غټ ښارونه وو. د دوی دارالحکومت مکه مکرمه وه او د دې خلافت اولنی بادشاه یو صحابي و د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په نوم باندې. عبدالله بن زبیر د اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی الله عنه زوی و. دوی ډېرې خلافت په شام کې قایم کړی و. د دوی بادشاه مروان ابن الحکم و او د وفات نه بعد د مشري د زوی عبدالملک ابن مروان ته پاتې شوی و او د دوی په لاس کې صرف د شام علاقه باقي پاتې وه. بل طرف ته خوارج هم د ځمکې په ډېر حصه باندې قبضه کړې وه او په هغې حکمراني کوله. په دې زمانه کې حجاج ابن یوسف اراده وکړله چې په مدرسه کې استازي پرېږدي او د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه د مدد دپاره مکې ته لاړ شي. دی د خپل ځای نه راووتو او مکې طرف ته ور روان شو. لیکن په لاره کې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه څخه کسانو په ده باندې حمله وکړله. دی یې ووهو او قید ته یې واچو. لیکن دی چې کله د قید نه آزاد شو نو د ده په زړه کې ډېره غصه پیدا شوې وه د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په خلاف. دی وجه نه دی د دې ځای نه سیده شام طرف ته ورغی او د اموي خلافت په فوج کې ور داخل شو. اموي خلافت کې موجود د فوج مشر روح ابن زنباع و. د په حجاج ابن یوسف کې صلاحیت ښکاره کېدو. دی وجه نه هغه راولګېدو او دی د فوج په یوې دستې باندې مشر کو. عبدالملک ابن مروان چې کله حجاج ابن یوسف د صلاحیت نه خبر شو نو هغه د له فوجونو ورکړل او په حجاز باندې د حملې کولو دپاره دی راولېږو، کوم چې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په قبضه کې و. او د هغه زمانه وه چې مصر او عراق دواړه د اموي خلافت په کنټرول کې راغلي وو. حجاج ابن یوسف مکه محاصره کړله او دا محاصره د 8 میاشتو پورې جاري وه. په دې وخت کې حجاج ابن یوسف مکې ته د هر قسم خوراک څښاک سامان بند کړی و. د دې سره سره چاپیره په غرونو باندې منجنیقې نصب کړي او په مکې باندې د غټو کمرانو په صورت کې بمباري شروع کړه او دا د دې لپاره چې دا خلک بهر ته راوځي، تسلیم شي او عبدالله بن زبیر رضی الله عنه یوازې پاتې شي. په دې دوران کې یو کاڼی راغی او کعبې سره ولګېدو او په دې سره د کعبې د دیوال یو غټه حصه وغورځېدله. حجاج ابن یوسف دا کار ځکه کوو چې هغه د کعبه د عبدالله بن زبیر یو قلعه ښکاره کېدله. او بعضې علما وایي چې د حجاج اراده او مقصد د کعبې ویشتل نه و، بلکې د هغه مقصد او اراده دا وه چې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه ونیولی شي یا ووژلی شي. بالاخر د مکې محاصره د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه په شهادت سره ختمه شوه. د ده خلافت هم ختم شو او حجاج ابن یوسف د ده لاش ځوړند کړو 3 ورځو پورې. دینه بعد حجاج ابن یوسف راغی او د عبدالله بن زبیر رضی الله عنه مور اسماء رضی الله عنها سره مخامخ شو او هغې نه د خپل کار باره کې تپوس وکړو. هغې ورته وویل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي وو چې په ثقیف قبیله کې به 2 کسان پیدا کېږي، یو به کذاب وي دروغجن او بل به مبیر وي یعنې ډېره وینه تویونکی. نو هر چې کذاب دی نو هغه موږ په خپلو سترګو ولیدو چې مختار ثقفي و، کوم چې د نبوت دعوه کړې وه. او هر چې مبیر دی نو په دې کې زموږ هېڅ شک نشته چې هغه ته یي. نو حجاج ابن یوسف په دې خبرې سره غصه شو او د دې مجلس نه پاڅېدو. نو په دې کال یعنې 73 هجري کې ټول عالم اسلام د یو خلیفه په کنټرول کې راغی او هغه عبدالملک ابن مروان و. حجاج ابن یوسف چې کوم کار وکړو نو د انعام په طور باندې عبدالملک ابن مروان دی والي مقرر کړو او د حجاز او د امامي علاقې په کنټرول کې ورکړي. دی وجه نه په دې علاقو کې امن راغی، ځای په ځای مساجد جوړ شو او کویان وکنستلی شو. حجاج ابن یوسف په خپل ظلم او شدت سره خلک په اطاعت باندې مجبوره کړي وو
تر دې چې د صحابه او نور غټ علما هم وجلی وو. په صحابو کې د انس بن مالک رضی الله عنه ډیر تکلیف ورکړی وو، کوم چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خادم وو. کله چې د حجاج بن یوسف ظلم او زیاتې د حد نه سیوا شو، نو د حجاز والو خلکو شکایت وکړو عبدالملک بن مروان ته، نو دی راولګېدو او حجاج بن یوسف د عراق او ایران په شان په غټو علاقو مشارکو په 75 هجری کې. دغه وخت په عراق کې ډیر اختلافات شروع او همیشه به دلته بغاوتونه کېدل، لیکن کله چې حجاج بن یوسف عراق ته راغی نو خلک یې راجمع کړل. هغوی سره مشهور خطاب وکړو، په هغې کې ورته دا وویل چې تاسو منافقان خلک یې، تاسو شقاق والا یعنی اختلاف پیدا کوونکي خلک یې. د حجاج بن یوسف په زړه کې د دې عراق والو خلکو سره ډیر سخت نفرت او د هغې وجه دا وه چې دوی به همیشه بغاوتونه کول او خبر به یې نه منله. دغه وخت په عراق کې بعضې داسې علما هم موجود وو چې هغوی خانداني بادشاهي کولو نه سخت خلاف وو. د دې سره سره په دې علاقه کې ډیر خوارج هم وو او د هغه خلکو کوم چې د علي رضی الله عنه د لښکر نه جدا شوي وو او هغوی شهید کړی وو. دوی د جزیرة العرب او د ایران په ډیرو علاقو کې خواره شوي وو. حجاج بن یوسف د دې خوارجو سره د مقابلې کولو اراده وکړله. دې دپاره یې لښکر تیار کو او د عراق خلک یې مجبوره کړل چې تاسو ضرور به دې لښکر کې داخل شئ. د دې سره سره عبدالملک بن مروان هم یو لښکر راولېږو د محلب بن ابي صفره په قیادت کې. حجاج بن یوسف د ده سره ملګری شو او دواړو د خوارجو په خلاف د جنګ اعلان وکړو. دوی مسلسل د 4 کالو پورې وجنګېدل له خوارجو سره او بالاخر دوی ته په دې حملو کې کامیابي میلاو شوه. کله چې خوارجو شکست ورکړی شو، نو حجاج بن یوسف اراده وکړله چې دوباره د نوي فتوحاتو شروعات دې وکړی شي، کوم چې د دې اختلافاتو د وجې نه ودرېدلي وو. حجاج بن یوسف دا غوښتله چې مسلمانان دې په نورو فتوحاتو کې مشغوله کړی شي، په دې سره بغاوتونه او اختلافات هم ختم شي. دې وجې نه د قتیبه ابن مسلم الباهلي په قیادت کې یو لښکر تیار کو او دې چین ته راولېږو. د ترکو سره جنګونه وکړل او هغوی اسلام طرف ته راوغوښتل او دغه شان دویم کس محمد بن قاسم هم راولېږو سیند د فتح کولو دپاره. او د هغې وجه دا وه چې د دې ځینې یو زنانه خط رالیږلی و حجاج بن یوسف ته او هغه نه د امداد طلب کړی و. نو حجاج بن یوسف یو غټ لښکر تیار کو او محمد بن قاسم په قیادت کې کوم چې 19 کالو نوجوانو دې سیند ته راولېږو. نو محمد بن قاسم په دې حمله کې کامیاب شو او د سیند ډېره علاقه اسلامي خلافت کې داخله کړله او د دې سره سره په هندوستان باندې هم حملې وکړلې. یعنې په دې وخت کې حجاج بن یوسف ډېر په ترقۍ روان و او مسلسل علاقې فتح کولې. لیکن په دې دوران کې یعنې 81 هجري کې یو کس بغاوت وکړو د حجاج بن یوسف په خلاف. د ده نوم عبدالرحمن بن اشعث و. دا په اوله کې د حجاج بن یوسف په فوج کې داخل و، لیکن وروسته د بیا بغاوت وکړو او د ایران ډېرې علاقې په خپل کنټرول کې راویستلې. په دغه زمانه کې یو غټ او مشهور عالم سعید بن جبیر هم د ده سره ملګری شو، د ده ډله یې وکړله او د ده په صف کې داخل شو. یاد ساتئ سعید بن جبیر یو لوی مفسر تیر شوی دی او دا د عبدالله بن عباس رضی الله عنه شاګرد دی. خلاصه دا د ملګرو چې حجاج بن یوسف د عبدالرحمن سره وجنګېدو. تاریخ کې راځي چې دوی په مابین کې 80 جنګونه شوي وو، لیکن باخره کې حجاج بن یوسف کامیاب شو او عبدالرحمن د شکست سره مخامخ شو. چونکې سعید بن جبیر هم د عبدالرحمن بن اشعث سره ملګری و، دې وجې نه حجاج بن یوسف د ده په وژلو باندې امر وکړو او سعید بن جبیر شهید کړی شو. د شهادت نه مخکې دې عالم خیري وکړلې حجاج بن یوسف ته او دا یې وویل چې الله زما نه وروسته دې په بل چا باندې مه مسلط کوي. نو دا خیری الله قبول کړي او د دې واقعې نه څه وخت بعد حجاج بن یوسف وفات شو په 95 هجري کې او په دغه وخت کې د عمر 53 کاله و. نو حجاج بن یوسف په خپل حکمرانۍ کې سخت ظلمونه کړي وو، ډېر اوچت صحابه او تابعین د ده د لاسه شهیدان شوي دي، لیکن حجاج بن یوسف ته دا کار جایز ښکاره کېدو، یعنې هغه د امن دپاره د هر څه ضروري ګڼل. ملګرو حجاج بن یوسف څه کارونه هم کړي دي، لکه یو په هغې کې دا و چې د مشوره ورکړې وه عبدالملک بن مروان ته چې اسلامي سیکري جوړه کړی شي او داسې بیا شوي هم وه. دویم د خلیفه ته دا ویلي وو چې د قرآن الفاظ د دې زبر زیر وکړی شي، دې دپاره چې په لوستلو کې اساني وي. د دین علاوه د هندوانو سره جنګونه او په چین باندې حمله، په اسلامي فتوحاتو کې توسعه، دغه کارونه دي چې د حجاج بن یوسف په باب کې ښه شمارلی کېږي. نور دا یو انسان تیر شوی دی، د څه کارونه هم کړي دي او بد کارونه هم د ده د لاسه شوي دي، نور دی الله ته ورغلی دی، هغه به ورسره حساب کوي. ملګرو موږ کوشش کړی دی چې معتبر او صحیح تاریخ تاسو ته وړاندې کړو، لیکن تاریخي روایت اکثر داسې وي چې هغه شکی وي، په دې کې غلط د صحیح نه جدا کول ډېر ګران کار وي. نو که زموږ په دې خبرو کې څه کمې زیاتې شوی نو موږ تاسو ته معذرت کوو او الله نه د معافۍ طلبګار یو.